السلام علیکم محمد کوټوالی ما الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. نن تاسو له ښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک نه خپل اکاونټ ختم کړو. په کوم نمبر مو جوړه کړي یا په کوم نوم مو جوړه کړي وي، که څه مشکل وي دله غواړئ چې خپل د فیسبوک اکاونټ بالکل ختم کړئ. اسانه طریقه یې ده، کله چې موږ تاسو خپل فیسبوک کولاو کړو، دغه درې ټکو نشان چې دی دې ځای کې موږ تاسو کلیک کوو. دا چې کله کلیک کوو ځو سیټینګ له سیټینګ ان پرایویسي چې کلیک کړه لاندې وګورئ ښکاره واضحه تور باندې لیکل شوي دي سیټینګ چې کله کلیک کړو موږ تاسو ځو لاندې چې رالو دلته راځي اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول. دا تاسو ګورئ په دریم نمبر کې واضحه ښکاري اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول. دا موږ تاسو کلیک کوو. دا چې کله کلیک ځو مخکې سیټینګ له په دې طریقې باندې تاسو کولی شئ خپل اکاونټ بالکل ختم کړئ. بیا که څوک سرچ کوي، که څوک هر څه وغواړي تاسو نشي پیدا کولی، یا که تاسو هم وغواړئ دا اکاونټ ستاسو لاس نه مکمل وځي. په دې کې دا په دویم نمبر کې تاسو لیدلی شئ ډیکټیویشن اینډ ډیلیشن. دا چې موږ تاسو کله کلیک تاسو وګورئ، دا چې کله موږ تاسو کلیک څو سکنډ انتظار نه بعد دلته موږ نه تپوس کوي چې د اکاونټ ډیلیټ کړئ که مکمل ډیلیټ کړئ. دا چې موږ تاسو مکمل غواړو اکاونټ مکمل ډیلیټ کړو، دغه لاندې چې کوم علامه ده دا روښانه کوو. په دې چې کله کلیک لاندې په دې شین رنګ کې لیکل شوي دي کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن لیکلي، یعنې پوښتنه کوي چې تاسو مطمئنه غواړئ چې دغه اکاونټ لرې کړئ، نو موږ دا شین کلیک کوو. کله چې موږ تاسو دا شین کلیک کړو دلته موږ نه تپوس کوي چې مسنجر کې چې تاسو کوم د آی ډي د مسنجر نه هم ختموئ، او د فیسبوک کې چې تاسو کوم پوسټونه تصویران یې څه لیکلي دا مکمل ختمیږي، 100% ستاسو د اکاونټ د لاس نه ځي. دا چې موږ اراده کړې ده دا اکاونټ موږ ختمو، نو دغه لاندې شین خط باندې ډیلیټ اکاونټ موږ وهو. ډیلیټ اکاونټ چې کله ووهو دلته موږ نه غواړي پاسورډ، چې آیا دغه آی ډي ستاسو چې کومه ختموئ واقعا ستاسو دا پاسورډ ورکوو. موږ تاسو کله چې موږ تاسو دې له پاسورډ ورکړو، دې له زه اوس ورکوم پاسورډ. کله چې پاسورډ ورکړو د پاسورډ نه بعد موږ له بیا دا یو آپشن راځي چې ډیلیټ اکاونټ. دې موږ له وایي چې تاسو یو ځل بیا سوچ وکړئ تاسو غواړئ د اکاونټ ډیلیټ کړئ. دا چې موږ بیا پوره اراده نیولې د اکاونټ ډیلیټ کوو، د اکاونټ کې موږ څه مشکل دی نو موږ دغه ډیلیټ آپشن پې ووهو. کله چې موږ ډیلیټ آپشن ووهو دلته یو چانس بل موږ له فیسبوک راکوي چې موږ په راروانو 14 ورځو کې که وغواړو که په دې اکاونټ باندې موږ پښیمانه شو غواړو چې د اکاونټ بیرته خپل لاس راوړو، که په 14 ورځو کې په راروانو 14 ورځو کې که موږ دا پاسورډ او آی ډي خپله صحیح ورکړله خو دغه اکاونټ زموږ واپس راتلی شي، که دا اکاونټ د منځه نه لاړو. د اکاونټ ختمولو ډېره اسانه طریقه ده. د ویډیو لایک کول او د ملګرو سره شیر کول خامخا وکړئ، او چینل خو به هم سبسکرایب کړی وي. د ویډیو لیدو نه مو مننه، خوشحاله اوسئ. په مخه.